السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو کتونکو آرلیب ته ښه راغلاست. آرلیب تاسو د لیبارټري معایناتو ترڅنګ د طبي ګټو څخه هم خبروي. خوږو کتونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وي او ژوند به مو هم په خیر تېرېږي. په نننۍ ویډیو کې زه د MCH په حواله در سره معلومات شریکوم. خدای دې وکړي چې تاسو به دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ او د MCH په حواله چې زه کوم معلومات درکوم هغه به پوره ترلاسه کړئ. ګرانو کتونکو یوه بله هیله در څخه لرم هغه دا چې زما دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شریکه کړئ چې تر ډیری خلکو پورې دا ګټور معلومات ورسیږي. راځم ستاسو وخت نه ضایع کوم، تاسو ته به په ډاګه کړم چې MCH څه ته وایي. MCH یعنی مین سیل هیموګلوبین، همداسې دې ته مین کارپسکولر هیموګلوبین هم ویلی شو. MCH موږ ته د RBCs چې کوم دي د دې په باره کې دا معلومات راکوي چې په دې RBC کې څومره قدر وینه ده. ورسره خوږو کتونکو کله چې MCH زیاته پیمانه باندې وي نو موږ ته دا په ډاګه کوي چې د RBC سایز چې کوم دی هغه میکروسیټیک دی، یعنی د RBC سایز چې دی هغه غټ دی. همداسې کله چې د MCH ویډیو هغه لو وي نو موږ ته دا په ډاګه کوي چې د RBC سایز چې کوم دی هغه کوچنی دی. ګرانو کتونکو همداسې MCH چې دی هغه خپل نارمل رینج هم لري، یعنی په لویانو کې د دې نارمل رینج څومره دی او په کوچنیانو کې د دې نارمل رینج څومره دی. په ایډلټ کې چې کوم غټان موږ ورته وایو هغو کې د دې نارمل رینج چې دی هغه د 28 څخه بیا تر 32 PG پورې دی. همداسې په ماشومانو کې د دې کوم نارمل رینج چې دی هغه د 24 څخه بیا تر 150 پورې دی. ګرانو کتونکو که غواړئ چې د MCH هغه کوم ریزلټ چې وي یا مقدار ځان ته معلوم کړئ نو هغه تاسو د ماشین له طریقه هم کولی سئ، او که غواړئ چې د فارمولې له لارې واخلئ د دې معلومات نو تاسو ته به زه دا فارمولا در وښیم چې د دې فارمولا د MCH دا هغه به تاسو څه کوئ، هیموګلوبین چې کوم زموږ دی هغه به تاسو راخلئ ملټیپلای بای څو به یې کوئ 10 به یې کوئ او ډیوایډ به د چی سره ورکوئ د RBC سره. چې کله له RBC سره تاسو ډیوایډ کړئ نو دا به بیا د MCH څه وي ریزلټ وي، د MCH ریزلټ وي. همداسې کله چې MCH های راشي نو د دې خپلې وجوهات وي، هغه به زه تاسو ته په ډاګه کړم چې هغه څه وجوهات وي. کله چې MCH های وي ویټامین B12 دی، فولیک اسید دی، لیور ډیزیز چې کوم زموږ د ګردو مسلې وي د هغه د وجې څخه کیږي، الکوهولیزم چې کوم څوک شراب نوشي کوي د هغو کې هم MCH لیول چې دی هغه های راځي، او ایسټروجن میډیسن چې څوک ایسټروجن میډیسن خوري نو په هغو کې هم د MCH چې دی هغه های راځي. همداسې کومه وجه چې MCH لو وي د هغه وجوهات هم خپل دي، لکه آیرن ډیفیشنسي انیمیا، تلیسمیا، دا هغه وجوهات دي چې کله بیا MCH لو راشي. نو دغه هغه معلوماتو د MCH په حواله چې ما تاسو ته درکړه. خوږو کتونکو خدای دې وکړي چې خوښ سوي به مو وي. د همداسې ګټورو معلوماتو د لا ترلاسه کولو دپاره زما سره تل ملګرتیا وکړئ. انشاءالله همداسې ګټورې ویډیوګانې به نورې هم له تاسو سره شریکوم. نو چیرې هم چې یاست خدای مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.